ګرانو مینوالو دا د ګنداره ټي وي او زه یم اقبال حسین افکار. پرون د مارچ په 9 نیټه کال 2024 د اکاډمي ادبیات پاکستان په رایټر هاوس کې د پښتو ادبي فورم پښتونخوا پېښور یوه علمي ادبي دستوره وشوه. د دې دستورې صدارت یاد شاعر او ادیب محترم ایران خټک صاحب وکړو. په دې موقع نومیاله دانشور او د سینټ پخوانی سینټ پاکستان پخوانی غړي محترم فرحت الله بابر صاحب او یاد شاعر کیسر منیروال په دې موقع مشران مېلمانه او دا دستوره په اسلام آباد کې د میشت د پښتو د درې لیکوالو سید محمود احمد، ښاغلي عبدالحمید زاهد او اقبال حسین افکار بالترتیب ترجمه نگاري، تالیفات او رپورتاژ نگارۍ په لړ کې د پذیرایۍ یو دستوره وه. په دې دستوره کې څنګه چې د دې تنظیم روایت دی چې هغې په دغه شانتې شخصیتونو په درناوي کې دستوره را جوړوي او هغې کې بیا د دې په فن او د دې په شخصیت مختلفو کسانو ته د مقالو وایي. نو په دې د دې د پښتو ادبي فورم شپږمه دستوره وه. دې دستوره کې د ذکر شوو لیکوالانو په فن باندې تالیفات او رپورتاژ نگارۍ او ترجمه نگارۍ باندې بالترتیب ممر شفق صاحب، د محترم سید محمود احمد صاحب او ډاکټر عبدالله جان عابد صاحب، د عبدالحمید زاهد صاحب په تالیفاتو او ډاکټر عطاالرحمن عطا صاحب د اقبال حسین افکار په نګارۍ ډېرې په زړه پورې او بشپړه مقالې واورولې او دا د خپل نوعیت یو ځانګړی پروګرام په دې وي چې په دې کې ټولو شخصیات داسې وي چې هغې مقالې ډېر په غور باندې اوري او تقریبا د دې ټولو مقاله نګارانو مقالې په نیمه ګنټه اړوي، خو په دې کې د ټولې مقالې ډېر په غور سره واورېدې. بلکې فرحت الله بابر صاحب چې د دې دستورې مشر مېلمه هغه په خپلو خبرو کې وویل چې دا دونه بشپړه مقالې وې چې په دې کې ما دا کتابونه نه دي لوستي، خو په دې کتابونو کې څه دي نو په دې باندې اوس زه خبره کولی شم د دې مقالو اورېدو نه وروستو. نو دا ما په خیال چې لنډه تبصره وه. د دې دستورې شروع چې دی نو هغه د دې تنظیم باني غړي او روح روا محترم عبدالمحمد بیتاب صاحب د قرآن پاک د تلاوت نه وکړه او هغه بیا مېلمنو ته ستړي مشي وي او د خپل تنظیم مختصر پیژنګلي وکړه. ورپسې بیا په تفصیل سره د تنظیم په اغراض و مقاصد او د هغې په غړیو په دې داود جان مومند څوک چې د دې تنظیم بل یو فعال غړی دی هغه خبرې وکړې او د دې نه وروستو د دې دستورې باقاعده نظامت چې دی نو هغه ښاغلي رشید احمد څوک چې پښتو د دې جدید دور یو ډېر ښه درسا فارسا فکر محقق دی او د ریډیو پاکستان د پروګرام کنټرولر په حیث ریټایر شوی دی. نو هغه دا نظامت وکړو ډېر په بهترین انداز یې وکړو. په دې کې څنګه چې موږ مخکې وویل ډاکټر عبدالله جان عابد صاحب، ممر شفق صاحب او ډاکټر عطاالرحمن عطا صاحب مقالې واورولې او سارا خان چې دی نو هغه منظوم خیرات چې
اقبال حسین افکار ته وړاندې کو او کیسر مانیروال هغه په خپلو خبرو کې د دې تنظیم مننه او شکریه وکړه او هغه وایي چې پښتو به انشاءالله چې هغه ژوندی چې په پښتو کې دغه شانتې خلک وي پښتنو کې نو پښتو د پښتو راتلونکی هغه روښانه دی نو دا د خپل نوعیت ډېره ته د مینې سمندر یې ته ښکلا د بحروبر یې په محفل کې د یارانو سم ښکاره لکه د لمر یې مسلمان یې پوخ پښتون یې ته مین په هر بشر یې د ژوند ځپلو له بیدیا کې د سپوږمۍ په شانې روڼ یې د سپوږمۍ په شانې روڼ یې ته خواخوږی د هر چا یې ما په زړونو له سکون یې د هر چا ځنې زارېږي هم دردمن یې ده درمان یې درویشي لرې په خوی کې ګنې ستوری د اسمان یې د دې دور په تیارو کې د رڼا په لور روان یې بېرغوټي د سترګو وینې خو بیا هم ورته خندان یې جفاکار درته حیران شي چې د ته څنګه انسان یې هرې سختې هر تکلیف ته کلک ولاړ لکه پښتون یې هر انسان دې خوبي ستایي د هر چا د زړه سکون یې بخت ستوری د اقبال شه ته ښکلا مې د ژوندون یې بخت ستوری د اقبال شه ته ښکلا مې د ژوندون یې ستا افکار نور هم اوچت شه د سارا د ژوند بدلون